سلامونه، زه سعید شینواری یم او تاسې سپینې خبرې ګورئ. وروسته له هغې چې پاکستان پر افغان خاوره تازهنیو هوایي بریدونو کې د ملکي وګړو کورونه او جوماتونه بمبار کړل، ګڼ ملکي وګړي او قرآن کریمونه یې شهیدان کړل. اوس دا هیواد پر ځای د دې چې په خپل جنایت باندې وشرمېږي، تازه یې د علماو شورا رئیس مولانا طاهر اشرفي رامخې ته کړ او هغه هم د افغانستان په جوماتونو هوایي بریدونه روا کار بللی. پاکستان چې خپل پوځ ته یې د هند په مذهبي ځایونو د بریدونو نه کولو توصیه هم کړې وه، ملا طاهر اشرفي د افغانستان جوماتونه د ضرار یا د منافقانو مسجدونه بللي او ویلي دي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر دی چې داسې جوماتونه باید ونړول شي. یوازې اشرفي نه دی بلکې د پاکستان د رشیدیه، بنوریا او ګڼو سترو مدرسو ملایان په دې ورځو کې بلکې هر وخت د افغانانو د وینې تویولو برخه کې پاکستاني ادارو ته روایتونه راباسي. هغه اسلام چې افغانستان ته یې غوښته یا یې غواړي اوس خپل هیواد ته نه غواړي. په همدې اړه مو د ځوابونو لټولو لپاره د افغانستان جید عالم او د حج اوقاف پخواني وزیر مولوي محمد قاسم حلیمي ته د بحث لپاره بلنه ورکړې. ستړي مشه بخیر علي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جناب شینواری صاحب ستړي مسئ، تاسو ته او د تاسو د برنامې لیدونکو ته او ریدونکو ته ټول ته احترامات. السلام علیکم. تاسو ته د تسلیتي ټول ملت ته د دغه بریدونو تسلیتي واقعا درنه پیښه وه. پیلوي د داسې یو ځای نه چې زموږ د زخمونو نه وینې بهیږي او هغه خلک چې یو وخت کې زموږ د افغانستان خواخوږي ځایونه بلل د پاکستان ملایان، د هغوی له ډلې نه طاهر اشرفي په نامه باندې د دوی د علماو رئیس د پاکستان د وروستیو بریدونو په رابطه باندې ډیره دردونکې خبره کړې ده او هغه وایي چې دا د افغانستان کې چې کومې بمبارۍ شوي، کوم ملکیان شهیدان شوي دي، هغوی خو ورته داسې نه وایي. دوی دا خپل روا حق بللی د اسلام له نظره او هغه جوماتونه چې بمبار شوي دي، قرآن کریمونه پکې شهیدان شوي دي، ملکیان وژل شوي دي، شهیدان شوي دي، هغوی ته دوی وایي چې دا د ضرار یا د منافقانو جوماتونه وو، دا د رسول الله امر دی چې دا باید ونړول شي. یو هیواد چې ځان ته په زوره د افغانستان مسلمان ګاونډی ورور وایي، که افغانستان خلک یې قبلي که نه قبلي، یو هیواد چې په زوره ځان ته انصار وایي د افغانانو، یو هیواد چې ځان د کعبې شریفې او د مدینې منورې ساتونکی پوځ بولي او ځان تر ټولو اسلامي هیواد بولي، هغې خوا نه د دغسې یوې دردونکې یا بدې فتوا یا هم د علماو د رئیس بلکې د ډیرو علماو نظر یې هم دا دی، دغسې خبر راتلل اوس سړی په شک کې چې دا موږ مسلمانان نه یو، دا زموږ وینه دومره روا ده او که اخواته په اسلام کې څه خبره ده. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شینواری صاحب تاسو ته د افغانستان ټول ولس ته او ټول مؤمن مسلمانانو ته بیا خصوصا دردېدلو کړېدلو کورنیو ته چې ډېر درداوره او ډېره مصیبتناکه پیښې وې، هم پکتیکا کې هم په ننګرهار کې، ټولو ته تعزیت او تسلیت وایم. الله جل جلاله دې شهیدانو ته مغفرت، زخمیانو ته او ټپیانو ته شفای عاجله او پاتې کسانو ته دې الله جل جلاله صبر عظیم ورکړي. شینواری صاحب د پاکستان بمبار یا د پاکستان له خوا نه د افغانانو وژل دا کومه نوې خبره نه ده. 40 کاله دا پاکستان د افغانانو سره جنګ لري. کله به یې د موږ په لاس وژل، کله به یې د بل چا په لاس وژلو، کله به بیا د امریکا او د غرب په لاس وژلو، کله اوس هم دوی وژني. دا کومه نوې خبره نه ده. تعجب راته دا ده چې د داسې یو سړي فتوا ده، اگر که دوی فتوا چندان اهمیت نه لري، اوس خو یې هم نه درلودل، اوس خو اصلا نه لري. د داسې یو چا فتوا چې تاسې او د جهان مطبوعات په دې باندې شاهد دي چې بار بار په موټر کې شراب نیول شوي او دی په شرابو نشه پروت ده، د یو خبیث انسان چې هغه د اشرفي په نوم ده، هغه هم فتوا ورکوي د افغانانو په وړاندې. زه مسجد ته احترام لرم که هغه په هر ځای کې ده، خو زه به اشرفي ته دومره وایم که د افغان مجاهد ولس، مؤمن او مظلوم ولس، هغه مسجد چې هغه په خټو باندې په خپل لاس جوړ کړی ده، هغه ته ته زرار مسجد وایه. بیا هم تکرار وایم چې مساجد ته په احترام. آیا د مفتی عزیز مسجد به مقدس مسجد چې لواتت پکې کوو، زه ډېره بخښنه غواړم په دې الفاظو. آیا د نقوي مسجد به ډېر پاکي چې زناګانې پکې کولې؟
آیا د تا مسجد به ډیر پاکې شي شراب کې څکې او شراب کې خرڅوي؟ دومره خبیث انسان څنګه یي؟ زه به جالبه قصه درته وکړم لنډ راځم سوال جواب ته. زه له کابل نه ولېږل شوم وزارت خارجه ویل چې زموږ سفیر جانان مسازی ژوندی د اوري هغه غوښتنه کړې چې د پاکستان د علماو شورا رئیس دې ته آماده دی چې د افغانستان د جنگ پر وړاندې فتوا ورکړي، یعنی چې جنگ ناروا وبولي. که یو څوک راولېږي افغانستان زه ولېږلم. ما دا ولید په هغه وخت کې تقریبا یو 200 کیلو د کېناستوم نه و او ما خبرې ورسره وکړې او ډېر په سپین سترګۍ یې ماته وویلې چې زه دې ته حاضر یم چې فتوا ورکړم چې د افغانستان جنگ ناروا ده او نور علما هم راسره راجمع کوم او په کنټینټل کې یو جلسه نیسم. ما په کنټینټل کې ورسره ولیدل. ما ورته ویل څه شی غواړې موږ نه؟ ده راته ویل چې 80,000 ډالر زه د جلسې لپاره غواړم او په دې کې به 50,000 ډالر ماته راکوي. په 50,000 ډالر چې دی فتوا خرڅولی شي د پاکستان په 2,000 ډالر باندې نه شي خرڅولی، کلدار یې نه شي خرڅولی. هلته هر څه په کلداره دي او ډېر بې اهمیته دي. زه په دې متیقن یم ټول افغان ولس ته مې او حتی په پاکستان کې مې مسلمانانو خصوصا پښتنو ته دا پیغام ده چې نه د ځان په ارتباط نه د بل چا په ارتباط د دغو خبیثانو په فتوا پسې مه ځئ. دا نه مسلمانان دي او نه د اسلام دپاره فتوا ورکوي. زه د دغه فتوا په ارتباط باندې ډېر واضح موقف مې ده چې د دې خبیثانو فتوا اصلا قابل د اعتبار نه ده، په هیڅ دنیا کې نه ده. مولانا محمد خان شیراني همیشه وایي چې دا اجراوي قاتلان دي یا اجرتي قاتلان دي. که د پاکستان فوج ده او که شاته د فوج ملایان دي. ډېر ښه علما شته پکې، موږ هغوی ته احترام لرو. مولانا سمیع الحق په داسې حال کې ووژل څه چې په څنګ کې د شرابو بوتلونه ایښي وو. موږ نه پوهېږو چې څه دي، اما دا دوی اعلان کړه، همدې مردار فوج اعلان کړه. نقوي په هغه حالات کې وو، عزالرحمن په هغه حالات کې وو. دغه علما چې خلک علما ورته وایي د فوج شاته ولاړه کرنیلان دي، دا نه دین پیژني نه دیني اخلاق پیژني او نه په دین باندې عمل کوي. دوی د فوج لاسپیکر دي او هغوی چې څه ورته وایي دا کوي. بناء د دوی فتوا مهمه نه ده، اما ما ته یا یو بل عالم ته منظور دا ورکوي چې حتی تا ته یې له خیره چې ته هم په ما باندې فتوا ورکوې. راځم دې ته د پاکستان د افغانانو په وړاندې دا فتوا له 40 کال نه کېږي. زه مهاجر وم، د ما ورور پلار مې مجاهد و، هغوی ته همدغه د افغانانو په ضد فتوا ورکولې. بیا به وروسته بیا جنرال حمید ګل راغی وویل چې موږ ته خو امریکې فرمایش راکړی و. بیا همدغه د دوی علماو د افغانانو په ضد فتواوې ورکولې او بیا به مشرف راجګ سه او بیا به اعترافات کول چې دا خو د موږ او د امریکې په مشترک پلان باندې و. بیا به همدغو خبیثانو فتواګانې ورکولې او بیا به دغه بېنظیره به جګه سوه ویل به چې دا خو د امریکې او د موږ د دوی پلان و. اوس بله ورځ وزیر دفاع بیا پورته شوی دا بیا وایي چې دا جهاد نه و، نه پخوا جهاد و نه اوس. که چېرته د پاکستان علما دا اشرفی مشرفی نه ښیم، علما یې ښیم. په هغوی کې تقي عثماني صاحب ده، په هغوی کې نور تکړه علما دي، په هغوی کې د چارسدي مولانا صاحب ده، په هغوی کې د حقاني علما کرام دي. که علما غواړي چې اسلامي نظام راولي او موږ ته د علماو شورا ورغلي ول دوی سره ناست وو، په هغه کې مختلف علما ناست وو او ویل چې طالبان اسلامي نظام غواړي. دا اسلامي نظام چې ما دپاره غواړي ځان دپاره ولې نه غواړي؟ ځان دپاره وغواړه که نه، خو همدا نظام د عمل ته وغواړي. زه فکر کوم افغانستان سره دوی په جنگ دي او د 40 کال نه په جنګ وو. دا باندې چې دا مسجد د دوی خپل عیب په دې باندې پټوي چې دغه د افغانستان مو حمله وکړله او دا ډېر هیوادونه دا کارونه کوي چې د خلکو نظریات واړوي. دوی د خپل هیواد په امن کې ناتوانه دي، دوی د خپل هیواد په امن کې دا د فضل الرحمن خبره ده، دا د قاضي حسین احمد د ځایناستي د قاضي خبره ده، دا د مختلفو علماو د سیاسیونو خبره ده چې دوی په پارلمان کې وایي چې تاسې د خپل هیواد په امنیت کې کم راغلي پاتې راغلي او بانه کوي چې دا افغانانو کړي دي. زه متیقن یم د دوی فتوا چې څومره بې اثره وه دومره بې اثره ده، خو دا ډېره ښه شوله چې د دوی هغه اصلي هویت نورې دنیا ته هم معلوم سه او افغانانو ته هم معلوم سه او د دوی شاګردانو ته هم معلوم سه.
صحیح. دوی خو تاسو د څو کسانو تاریخچه وویله، خو پاکستان دغه د سیاسي مذهبي تاریخ په پاکوالي او ناپاکۍ باندې ډېرې زیاتې ګوتنیونې دي. په اسلامي نړۍ کې دوی خو ځان ډېر پاک معرفي کوي. تاسو ته خو به ډېر واضح معلوم وي چې د دوی دغه سیاسي مذهبي تاریخ څومره لړلی دی. موږ یو قاعده لرو شینواری صاحب چې وایي چې ما بني علی الباطل فهو باطل، دا اصولي قاعده ده او په قانون کې هم په وضعي قانون کې هم دا ډیره مهمه ده. د پاکستان جوړښت په باطل سوی د اسلام په نوم سوی، بیرته د اسلام په مقابل کې درېدلی. د اسلامي نظام د جوړښت لپاره سوی ده او بیرته انګریزي قانون په تطبیق کړی ده. څومره مدارس یا څومره سیاسي احزاب چې جوړ شوي دي هغه همدغه فوج جوړ کړي دي، حکومت جوړ کړي دي، دومره چټل او دومره مردار دي. یقینا که دا د کورونا په شکل باندې دغه وای نور تاثیر درلودلی چې لري، متاسفانه دا به ټولو دنیا ته نشر شوی و. دومره بدبویه تاریخ لري، که هغه د مفتی محمود تاریخ ده، که هغه د سمیع الحق تاریخ ده، که هغه د ملا فضلو تاریخ ده، که حسین احمد تاریخ ده، که د هغوی د پلرونو تاریخونه دي. زه ډېر په صراحت باندې وایم ډېر خلک به پرې خفه شي، خدای دې زړه وچوي. دوی دومره مردار تاریخ لري. شینواري صاحب ډېر خلک چې د ما خبرې اوري ما ته وایي چې ته ډېر بېادبه ملا یې. په یقین درته ویلی سم د افغانستان په ټول تاریخ کې په مدرسه کې دغه بدفعلي نه ورواج دا له پاکستانه ترویج شوله او اوس هم په دې مدرسو کې شته. د پاکستان مدرسې د بدفعلۍ د ترویج مراکز دي او دا دوام لري. نو کم پاک تاریخ، کم د اسلامي تنظیمونو تاریخ، دا ډیر بیان تاریخ ده او دا ډیر فاسد تاریخ ده او سیاسي علما په ټول جهان کې دومره مفسد اخلاقی او بد اخلاق مفسدین علما په هیڅ ملک نشته. تاسو خو په دغه نړۍ کې اسلامي نړۍ کې د علماو خبره تاسو وکړه، ټول علما پیژنې، راشه درشه ورسره لري. تاسو ول چې بدنامترین علما ترې نشته. مثالونه لرلی شئ د کوم هیواد خلک د دوی نه څه ډول تصور لري د پاکستاني ملایانو؟ ما په مختلفو هیوادونو کې او مختلفو نړیوالو کنفرانسونو کې اشتراکونه ګډون کړی ده. د بنگلادیش علما هغه علما دي چې تقریبا دوی روزلي دي، اما هغوی وایي که د دنیا په سطح باندې مفسد ترین انسانان یو د دین په جامه کې نو هغه د پاکستان علما یې. په دیوبند کې د هندوستان په دیوبند کې او د هندوستان د دیوبند د مدرسې نائب محتمم مولانا قاسم د چې شي نمیږي نانوتي صاحب نه، البته مولانا قاسم چې نمیده یغه نه ما پښتنو کې چې د پاکستان وفاق المدارس یا همدغه د دیوبند هم فکر خلک څنګه دي. دا دیغه د خلی خبره د علما سره 25 کس علما ناستو چې کابل ورغلیو. یو ویل ک د پاکستان مدارس او د نوم نوې بند کړی شاید دیوبند بل ازهر نه هم لوړ وای، اما متاسفانه د نوم دی بد کړی ده. د مصر او د الجزایر او د موريتانیا علماء مشخص پښتنه کړي د سعودي په کانفرنس کې چې د پاکستانی علماء په ارتباط باندې د تاسو نظر څه ده. هغه د موريتانیا مفتی راتوي چې زه خو ډیر زیات نه پیژنم، خو چې چیرته د تروریستي پیښه د چیرته تروریستي عمل د شاته په پاکستان علماء پسې دي. دغه نړیوال تعریف دی. د نړیوال تعریف دی. اوس راځو یو بل بحث ته، لکه دوی چې د خپل بریدونو ته جواز لټي، وایي چې دا ډیر روا کار وشو، هغه د صدر اسلام نه خبره راويسته، ویل چې دا خو ضرر جماعتونو باندې زړه باید د دوی ونه خوګول شي. د هندوانو درمسالونه منګه نه دي نړولي، خو د افغانستان مدرسې جماعتونه ځکه نړو چې دا د منافقانو جماعتونه دي. دا خو د دوی خپل فتوا شوه. په افغانستان کې په جماعت باندې په ملکی کورونو باندې بیا د یو مسلمان چې ځان ته وایي دغه هیواد چې خلک د اسرائیل نوم بدتر پیژني، دا غوي برید خپل د اسلام له نظره اوس د افغانانو لپاره د اسلام حکم چی شه دی؟ دوی څه وکړي؟ د دوی لپاره فتوا چی شه ده د یو موحد یا د واقعي عالم په حیث باندې؟ زه خو یو چا وای سوداګر ته ویل کلی کې سوداګر کې زید سودا به خرڅول صندوق به پښاو ورته سوداګر ټول کارونه د ډیر بد خدا صندوق چې د به چې وای دا ډیره بد را باندې کېږي. طالبانو ډیر کارونه بد دي،
خو یو دا فتوا چې وایي چې پاکستان کې جهاد نشته او جنگ نشته دا تر ټولو ډېره بدنامه فتوا وه په ځان یې عریضه کوله سبا خو دا فتوا دوی نشي اخیستلی د ما نظر او ډېره واضحه فتوا مې دا ده په اسلام آباد کې مولانا سمیع الحق ته ورته ویلي چې که په پاکستان کې جهاد نه وي روا نو به په هیڅ ملک کې جهاد نه وي روا ځکه ټولې دنیا ته فساد دوی صادر کړی ټولې دنیا ته تروریزم دوی صادر کړی د تروریزم مرکز په دوی کې د تروریزم ځاله په دوی کې د تروریزم اسلام دوی بدنام کړی په جهان کې تروریزم مسلمانانو کړی متاسفانه نه په اکثر مناطق کې اسرائیل ته جدا باسو او دا مسلمانانو اکثر دغه تروریستي فکر د پاکستان اخیستی او په نړۍ کې د اسلام نوم بد شوی دوی د اسلام د بدنامۍ یوازینی سبب دی دوی کې د تروریزم ځالې دي کله یو په غېږ کې نیولی کله بل په غېږ کې نیولي موږ اسلام آباد ته تللي وو د افغانستان د علماو شورا و د موږ رئیس صاحب لودین و مولوي صاحب عطاالله لودین او مختلف علماو د دوی د جلسې مشرتوب جناب ډاکټر صاحب قبله ایاز کوو ډېر معتدل انسان ده حنیف جلندری او دا اشرفی مشرفی دا ټول پکې ناست هغوی نه موږ پوښتنه وکړه چې دغه ولې تاسې د تروریزم حمایت کوئ هغوی تروریزم خو نشته چېرته ده موږ ورته ویل دغه د موږ په مساجدو کې چې قرآنونه پکې الوځي د موږ مساجدو کې په تراوو کې په عبادت کې په لمونځونو کې په اختر کې په تراوو کې دا انفجارات کېږي دا تاسې تاییدوئ او که یې تاییدوئ نه علل اقل ردوئ نه او دوی ویل چې دا خو د تاسې داخلي مسله ده او دلته خو خارجان پراته دي امریکایان پراته دي او دا امریکایان دي وځي بیا به د سولې خبرې کوو او طالبان خو اسلام غواړي نو ما ورته چې طالبان اسلام غواړي خو تاسو طالبان هم اسلام غواړي ولې نه پرېږدئ د دوی دغه منافقت چې دوی موږ ته یو څه وایي جهان ته بل څه وایي ته تصور وکړه بله ورځې لوی درستیز غږیږي چې د مکې حافظان موږ وایي د مدینې حافظان موږ وایي یو څو آیاتونه او احادیث یې مې ویلي زه حیران دې ته یم چې دغه ملک لا شرمېږي هم نه که د ما ملک د ما رئیس جمهور ټرمپ ته هغسې په ذلت باندې خبرې کړې وای دومره ذلت وړاندې کړی وای قسم په خدای ملت په ټوټې ټوټې کړی دا ذلیل ملک دا ذلیل رئیس جمهور دا ذلیل علما په هیڅ شي شرمېږي نه او حدیث د پیغمبر دی چې اذا ما فاتک الحیا فافعل ما شئت کله دې چې حیا له منځه ولاړه له سترګو د حیا ولاړه چې څه کوي هغه وکړه دوی چون حیا لري نه اوس چې څه غواړي هماغه کوي متاسفانه بېګاه د ما په مظلوم هغه مظلوم خلک څوک دې پکې مړ کړي څوک دې پکې ووازه هغه ماشومان د شیدو ماشومان مظلوم بیچاره خلک اتیا کلن انسان ته دومره بې حیا انسان یې چې دې په ځای چې ووایي چې شاید د تا فوج به غلطي کړي په دښمن پسې ګرځېده غلطي د دغو مرګ هم توجیه کوي او زه خو دې پېژنم چې له ما نه د 50,000 ډالرو باندې غوښتل فتوا ورکړي 50,000 ډالر دې له ما نه غوښتل تر 15,000 ډالرو راته ورسېد ما چا نه ورسره ویله او ما غوښتل د ده دغه دین او مذهب معلوم کړم چې دا څوک قیمت لري تر 15,000 ډالر راته ورسېده جانان مساجي راته وایي چې دا 15,000 به مې ورکړې وې ما ورته دا 15,000 هم په جیب کې اچوي فتوا هم نه ورکوي او نورو ملایانو ته هم پیسې نه ورکوي ځکه دا شرابي د غل ده او د شرابي په وعده باندې څوک اعتماد نشي کولی تاسې د پاکستاني ملایان خود سم داسې څرمنه ځینې راویسته خو دا اوس هم افغانستان ته تګ راتګ لري مولانا فضل الرحمن زی سراج الحق زی یا بل ورځ سراج الحق تله او کفایت الله مولوي را روانو هغې نه مخکې مفتي عبدالرشید راغلی او ادریس مولوي ادریس راغلی او بسته یو لوی هیئت راغلی او هغې نه مخکې د دوی مفتي اعظم تقي عثماني راغلی او نور هم ډېر راغلي چې هغه خپل سفرونه پټ ساتي لکه د طالبان سره دی چې دا خلک اوس په ټول په یو پیج باندې دي او افغانستان کې هر ناروا روا بولی د پاکستان د پوز فکر کوي چې ډیر د حد زیات طالبان د خلکو ته قدر نه ورکوي چې د دومره چټل عالمان دي د پاکستان اول یې ورکوي ما خو مخکې ویل چې طالبانو غټ اشتباه ده چې دوی ته قدر ورکوي او کله کله د استاد په سترګو ورته ګوري او دوی بیا وایي د 400 ملا هم غاټه خولې خریلې او بیا وایي چې زمونږ شاګردانو هلته زمونږ فاضلانو زمونږ ډېر احترام وکړي بله ورځ د روزې په احترام باندې د دوی څو قاتلین عسکر ورخوشې کړل او هغوی له حتی مننه یې ترې ونه کړله سعودي پکې وساطت کاوه حتی مننه یې ونه کړله او هغوی ډېر خوشحاله وو چې موږ یې ډېر ښه ساتلي یو د موږ د حبیبي تر اوسه لا درک نشته
افغان وژل کېږي خو پاکستانی خصي کېږي. دا ډېره غټه اشتباه ده او دوی به د دې اشتباه قیمت پرې کوي او دوی نن نه پوه نن دې پوه شي کله سبا دې پوه شي بعد پرون پوه شي وای نور دې د دې خلکو په مخ باندې دروازه وتړي د ملا دې مخ ورک شي د ملا ته دې مخ جواب ورکړي شاشي ته دې جواب ورکړي پښتون ته دې جواب ورکړي. د پاکستان په تاریخ کې که زه له چا سره مینه محبت لرم هغه به منظور پښتون وي هم وایم د هغه په مخ کې دروازه وتړي نور د دغه چل او هنر پرېږدي. د ضعیف صاحب خبره د ملا عبدالسلام ضعیف خبره نور د دغه د ورورۍ پیغامونه د ورورۍ شعارونه پرېږدي. ملک دا که دوستي را سره کوي د منافعو په اساس دوستي ورسره وکړي که نه کوي د تجارت ورسره کوي نه کوي هغه هم دروازه پرې وربنده کړه. دا شی ډېر ضرر کوي. دوی به سبا بیرته دې ته محتاج شي خپله فتوا بیا خپله راواخلي د دوی په وړاندې څنګه جنګ شروع کړي او دا جنګ شروع ده دا جنګ درېږي نه ځکه دا جنګ نه درېږي چې پاکستان دا جنګ پخپله نه کوي څوک ستاسې ورته وایي چې جنګ شروع کړو زه د شاته ولاړ یم. تاسو ملایان خو معلوم کړل د پاکستان مذهبي جماعتونه چې د دوی دي ګروپونه چې دي یا هم ګوندونه چې ځان ته وایي د دوی کردار ته څنګه ګوري دوی هم افغانستان ته ډیر راخوشي د سولې په بهانه باندې د پیغام د وړلو راوړلو په بهانه باندې د روغې جوړې په بهانه باندې به چې د دې نه لږ پخه ووزي لاړ شي بیا کړپ شي چې پاکستان یو برید کړی یا یو دراندازي په افغانستان کې دننه کړي دا خلکو ته په کوم سترګه ګوري تاسو ته ډیر واضح معلوم دي ما مخکې ویل د دوی سیاسي تنظیمونه او بیا سیاسي او مذهبي تنظیمونه دا ټول د فوج له لاسه جوړ شوي تنظیمونه دي. د تاسې به ښه په یاد دي چې حمید الحق د مولانا سمیع الحق زوی هغه په میډیا کې عامه توګه ویل چې موږ طالبانو سره کومک کوو چې اخوا به زموږ فوج انډیا نه زموږ دغه حفاظت کوي او دې خوا به طالبان زموږ حفاظت کوي د انډیا نه. طالب سره د خدای لپاره کومک نه کوو دوی له انډیا نه به ما حفاظت کوي چې کله هغه پورته که بیا زوی راغی هغه ویل چې موږ حفاظت به کوي. دا ټول دغه د قاضي حسین احمد ځای ناسته څه نومېږي چې هغه بل ورځ تللی سراج الحق خبره ډېر واضح ویل چې زه خو پاکستانی یم ما خو به خپله دفاع کوله دا چې دوی څه کول هغه خپل هغه که ملا دا کار موږ متاسفانه له خپل لای نه وځو کله ایران ته چې ولاړ شو بیا وایي از خراسان هستیم کله چې نه په اروپا ته ولاړ شو بیا وایي ما افغان نیستیم کله چې پاکستان ته ولاړ شو بیا ورته وایي چې یار د تا ملک له ما نه په ما باندې ډېر ګران ده له خپل ملک نه ډېر ګران پاکستانی د هغه نه تغیرېږي دا موږ یې چې تغیرېږي د دوی سیاسي د دوی مذهبي د دوی د مدرسې ملا د دوی مفتي دا ټول له یوې فابریکې نه راوتلي دي جوړ شوي دي او همغه یو فکر ده بناءً زه فکر کوم د ما په نظر باندې او بل کابل ته راشي یو ډله وزیران ورسره یې کړي دوی پوهېږي چې دا موقف د وزیرانو کې نه دي ما دا نوم د وزیر در کړی څه در پېښه ده ولاړ دي شي او ملا دې د حاجي اوقاف ورسره وګوري ډله وزیرانو سره دا سراج الحق ویلي چې مولانا متقي صاحب را سره ولیدل او دې را سره وکتل او بغیر له امیر المؤمنین صاحب نه بغیر نور ټول را سره څه پېښه ده درته څه در پېښه ده جای نه لرئ د خبرو سړی نه لرئ یو عادي کس ورولېږي ورته څه وایه د حاجي ملا محمد حسن اخوند خبره چی شي غواړې لنډه خبره دې وکړي چی شي غواړې خبر به ورته وکړي دا غواړم ورته وایي سمه ده پیغام دې رسوو داسې ډله ورسره کېږي دا یقینا دوی افغانان اکثره دي پښتنوالي په اساس باندې یا د افغانیت په اساس یې مېلمنو احترام وکړي بیا ځینې خلک پکې وایي چې دا د موږ د استادان دي یا د استادانو د دوی په اصطلاح برخورداران دي اما دا شی نور په سیاست کې دا شی نه چلیږي استاد دې معامل ته کښېني پښتون دې معامل ته کښېني سیاسیون دې معامل ته کښېني سیاسي بحث دې ورسره وکړي څه شی غواړي څه شی راکوي د هغه نه زیات نور د دوی دغه چټل تاریخ او دغه چټله صفحه باید نور بنده شي چټله صفحه خو به بنده شي یا نن یا سبا افغان نسل ته یا افغان ولس ته د تاسو غونتی عالم نه چې هم سیاست هم کوي یو پیغام ته ضرورت ده دغه ملایانی او سیاسي جماعتونه د پایل نه تر وسه پورې تاسو ول ټول دنیا ته بدنام خلک دي د افغانستان د لپاره څومره خطرناک تمام شوی دي د افغانستان څومره پړه د دوی په ملایانو مذهبي ګوندونو باندې شته ده یا څومره غټ پور د افغانستان د ملي ګټو په دوی باندې شته ده ځکه دا پرونم سراج الحق ما سره ویل چې ولا موږ تاسو سره احسانونه کړی دي موږ تاسو سره نصرتونه کړی دي افغانستان کې هر ډلې سره او په ډیر ویاړ باندې کول حتی دا ویل چې موږ چې څه کړی په افغانستان کې شرم نه پیلو
او دوی خو شرم لري نو دا خو معلومه خبره ده، نو شرم به ولې ولري؟ ځکه څوک چې شرم اصلا نه لري پیژني نه، دوی به څه شرم ولري؟ زه فکر کوم د افغانانو په وړاندې دوی په دنیا او آخرت کې د هر څه مسؤل دي. که افغانانو خپل افغانان هم وژلي دي شاته د دوی فتوا وه، که د کمونیست په نوم یې وژلي دي هم شاته د دوی فتوا وه، که د تکنوکرات او د دیموکرات په نوم وژلي دي هم شاته د دوی فتوا وه، که د امریکني او د مرتد په نوم وژلي دي هم شاته د دوی فتوا وه. د دې ټولو دنیوي او اخروي مسؤلیت د دوی په غاړه ده. یو شی کله کله د قندار کې یو متل ده، وایي که خیر دی کور اوس هم دیوالونه یې پاخه سول. که ډېر مصیبتونه په افغانستان راغلل، خو د افغانستان نوی نسل نور د پاکستانی ملا فتوا او د پاکستانی ملا موقف دیغه تقوا او دیغه بيدینی او دیغه منافقت وپېژندل، او شاګردانو ته د ما دا توصیه ده چې طالبان دي او اوس په قدرت کې دي چې نور دغه لمنو ټوله کوي، نور تاسې بدنامېږئ له دوی سره، تاسې د یو نظام په حیث له دوی سره د نظام برخورد وکئ، او که نن یې که سبا یې تاسې به دې ته مجبورېږئ چې دا فتوا به بیا له سره اخلي. زه د دې شدید مخالف یم چې په افغانستان کې د تروریستي ډلې که القاعده یې که داعش یې که څوک یې که څوک یې، اما په دې وخت زمان کې د ډېر سخت طرفدار یم چې د طالبانو تحریک یا د طالبانو دولت یې په کلکه د ټي ټي پي حمایت وکړي، که په ښکاره یې که په پټه یې خپل کسان دې ورولېږي، خپل مجاهدین دې ورولېږي، داسې جهاد دې وکړي لکه بیت المقدس کې جهاد کوي. صحیح. تاسې ویله چې فتوا نیوکه مو پرې وکړه، خو تر نن ورځې پورې ځینې خلک دا یو مثبت کار بولي، وایي چې اسلام منبر د پاکستان نه انتقال شو اوس کابل ته، که فتوا هم څوک غواړي د کابل نه وي غواړي هغه د پاکستان ورته زارۍ کوي چې یوه فتوا راته راکړه. واقعا افغانستان هغه د پاکستان د فتوو نه آزاد شو کم تر کمه، که نور شیان شوي که نه، یا دا منبر مونږ بیرته افغانستان ته را انتقال کړی دی رښتیا هم؟ شاید ډېر دوستان خو به په ما باندې په دې خبره په غوسه سي، خصوصا د جمهوریت طرفداران یا مخلصین. بلې په اوسنیو شرایطو کې په ډېر واضح ټکي باید سړی اعتراف وکړي چې په اوسنیو شرایطو کې علل اقل په افغانستان کې د پاکستانی ملا فتوا نوره نه چلیږي، او که ځکه نه چلیږي چې خپله شاګردان یې ردوي چې دا فتوا نه ده، او دوی نن راغلي شاګردانو ته وایي چې فتوا راکوي. دغه فتوا نوره له پاکستان نه راټوله سوې ده، او په افغانستان کې اوس د دې فتوا اقلا د پاکستان د فتوا بازار نور نشته، دا بازار نور ختم شوی ده، او د پاکستان فتوا دلته نه چلیږي. ځکه اشرفي راځي پاکستان کې ډېر ښه علما سته، ډېر ښه مجید علما سته، زه ټولو ته احترام کوم هغوی ته، اما دغه د عیسائی ملایان یا دغه د نظام ملایان د دوی فتواوې نور هیڅ اعتبار نه لري، بې اعتباره سوي دي. دا به واورئ تاسې په نږدې ورځو کې به واورئ چې په داخل د پاکستان کې به هم یو چیرته با ایمان ملا خو به را پیدا کېږي، او هغه به د دې فتوا یا د دې موقف په ضد باندې غږېږي، او که وغږېږي سمه ده سر به وخوري، وبه وژل شي، شهید به سي، اما دا فتوا به ردوي. نو د پاکستان له خوا نه اوس په اوسنیو شرایطو کې پاکستان نور په افغانستان کې د فتوا تجارت نشي کولی او خپله فتوا نشي خرڅولی. تاسې ویله چې دغه فتوا باید نوې ورکول شوې، خو دا فتوا طالبان خپله وایي چې ډېره مجهوله ده، پاکستان ته نه ګټه نشي اخیستلی، یو د ګیدړې قواله م ورته ورکړې ده. څه فکر کوئ دې فتوا باندې؟ نه داسې ګور هلته خو دوی په خپله داسې فتواوې صادروي، داسې احکام صادروي چې حتی د امیر حکم دومره وجوب بولي چې کله الهي احکام هم تر پښو لاندې کوي. خپل نسل کې په د خپلو اتباعو کې د امیر د خبرې وجوب داسې حتی رسولی چې فرضیت ته یې رسولی ده. دغه شی که ایخوا ته ډېر تاوان نه کوي یا ګټه هغوی نشي ترې اخیستلی، دلته دا خلک وایي چې نه د امیر حکم ده او موږ ته علما ویلي چې دا واجب ده، نو ډېره سرغړونه ترې نه کوي. دا خو به ځینې هوښیار انسانان او د خدای تعالی په لاره به روان سپاهیان یې چې هغوی به وایي چې نه زه د خدای امر منم، د چا امر نه منم او پرې ورځم. هغوی سیاسي استفاده ترې نه وکړله، داسې په عمل کې څومره استفاده ترې نه کوي دا نشي ترې نه کولی، دا جدا ده. د ټي ټي پي یا د پاکستان طالبان د شیخ هیبت الله او د شیخ عبدالحکیم حقانی فتوا ته نه دي منتظر چې ته فتوا راکړه زه وجنګېږم یا فتوا مه راکړه ونه جنګېږم. اما په داخل کې افغانان
خصوصا طالبان د طالبانو په لیکو کې هغه سرخندونکي مجاهدین چې هغوی احتیام د خدای دپاره جهاد کوي هغوی دپاره دغه فتوا څه تاثیر لري یعنی د ټي ټي پي یا د پاکستان د اسلامي تحریک د طالبانو د اسلامي تحریک هغه صفونو کې به د افغان مجاهدینو ونډه کمه کړي اما نور هغوی د شیخ هیبت الله او د شیخ عبدالحکیم حقاني فتوا ته نه دي منتظر چې هغوی فتوا ورکړي بیا به دوی جنګېږي او که فتوا یې ورنه کړله نه به جنګېږي ما شنواری صاحب په اول دور د طالبانو کې په شهرنو کې د کابل په شهرنو کې په رستوران کې ناسم نظامی طالبان را ننوتل پنجابیانو او اردو یې ویله او ما یو له ارمانونو دا ویل چې خدایه داسې ورځ خو راولې چې دغسې یو څڼېور په پاکستان کې ووینم چې پښتو وایي څه موده مخکې مې پېښور کې ولیدل او په دغه کې زرګري کې وردګ طالبانو خوستي طالبانو او په دغه خپله وردګي غږېدل او څڼې غورځولې او چک پینټونه یې اچولي وو نو خدای ستا هغه ارمان ما ویل پوره سه د دښمن وای مړ که خو مېړانه یې مه وژنه په طالبانو کې ډېر داسې خلک سته یا وو چې هغوی د خدای دپاره جنګېدل او جنګېږي او توصیه مې هغوی ته دغه ده چې تاسې د خدای دپاره جنګېدلی اوس خو د تاسې په اصطلاح فتح راغلې ده اوس یې جای معلوم ده ورځئ د خدای لاره نه خلاصه ده د جنت دروازې هم خلاصې دي دغه ټي ټي پي مو یاده کړه که نه اوس خو غټ جنجال د ټي ټي پي نه جوړ دی دغه بریدونه په افغانستان کې کوي تاسې وایئ چې هغه د طالبانو فتوا ته ضرورت نه لري مګر پاکستان په افغانستان راړي په طالبانو راړي چې تاسې پناه ورکړې ده همغې وجې نه ده په جوماتونو په کورونو باندې پاکستان بریدونه هم کوي دغه څه شی دی ستاسې نظر تاسې به دا خلک ډېر ښه پېژنئ د دوی پیدایښت هم استخباراتي ګڼل کېږي هم چې د اسلامي روحیه ګڼل کېږي هم چې د پاکستان په ډېر لوی زیان باندې اوس انګیرل کېږي هم چې د پښتنو دپاره هلته یو اسره بلل کېږي رقم تحلیلونه دي هم چې د خوارج بلل کېږي هلته د پښتنو علماو د خوا نه حتی د روشنفکرانو د خوا نه هم چې د په افغانستان باندې راړول کېږي دا څه دی انګیزې څه ده شنواری صاحب زه پښتنو سیمو کې موږ تاسو ټول بلد خو د وزیرستان په سیمه کې زه ډېر بلد یم زه فقط او فقط د ظلم د جبر او د تعدي نتیجه بولم د پاکستان نظام فوج په دې پښتنو سیمو کې په ټولو پښتنو خصوصا په وزیرستان کې په لوی وزیرستان کې دومره ظلمونه یې وکړل چې دا خلک نور مجبور شول هغوی د دې دپاره نه جنګېدل چې هغوی څوک مړه کړي د خپل ژوند د بقا دپاره جنګېدل ما یو وخت کې له ایمن ظاهري نه پوښتنه وکړه په کابل کې د مصر پوښتنې ما نه کولې سترګې له اوښکو نه ډکې شوې وایي ظاهر ته کله تللی دغه ایمن ظواهري چې ورته وایي د الظواهر یا ظاهر دغه منطقه ده د موږ لیلې نه لږ کوزه وه دغه منطقه موږ به همیشه ما ورته وویل همیشه ورتلو د هغې نه موږ سودا راوړله نو پوښتنه یې کوله شا سړک څنګه جوړ شوی هغه پل څنګه جوړ شوی خپل ملک وطن خو نه هېرېږي ما ورته ویلې چې مصر دومره در باندې ګران ده او سترګې دې له اوښکو ډکې شوې ولې جنګېږي خو لاړ شه خپل ملک ته دې ولاړ شه هغه راته ویل کاشکې زه د چا د مرګ دپاره جنګېدی زه د خپل ژوند دپاره جنګېږم په ژوند کې د ما بقا ده په جنګ کې د ما بقا ده په ناسته کې د ما بقا نسته دغه د وزیرستان خلک دغه پښتانه دوی د چا د قتل تږي نه دي دوی پوهېږي چې د دوی په جنګ کې بقا ده فقط کینې هم په کور کې وزنې نو د دوی اساس شاید استخباراتي لارې به مې شاید نور حرکتونه به مې څه خو اساس یې دا ده چې دوی د ظلم په مقابل کې راجګ شوي او د پاکستاني ملک د پاکستان نظام دومره ظلم ورسره کړی چې دوی بله لاره نه درلودله او دا لاره دوام لري پښتانه د پاکستان ویښ شوي دي عقل یې سر ته راغلی ده که ټي ټي پي کې مذهبي ډله دي او که د منظور پښتون تر رهبري لاندې هغه غیر مذهبي خلک دي صحیح دوی جګړه د یو دینی عالم په حیث باندې تاسو ته څنګه ښکاري دوی خپل جګړې ته جهاد وایي طالبان ورته نه جهاد وایي نه جګړه وایي کار پکې نشته دی هم ملاتړ باندې تورن دي هم دوی وایي چې ملاتړ یې موږ نه کوو هم په ساتلو باندې تورن دي هم دوی وایي چې نه یې ساتو بلکې تاسو چې کوم ځای ښودلی او هلته هم درته انتقال کړي هم هلته نه پښتانه ملایان دوی جګړه چې دی فساد بولي
د خارجيانو ډلې بولي، غیر اسلامي بولي او رقم خبرې دي. تاسو په دې رابطه باندې څه ویل لرئ؟ پاکستان په داخل کې چې پاکستاني طالبان څوک دي او څه کوي یا هغوی څنګه دي، زه به د یو مسلمان په حیث باندې دا ډېر راته سخته ده چې یو چا باندې د کفر فتوا ولګوم او بیا د هغه د دې جوګه کم چې هغه دې مړ شي. اما د خپل ځان په اعتبار چې د خبره کې وضاحت دی چې کله په ما څوک اعتدا او تجاوز کوي د ما دفاع فرض ده، په مقابل طرف سره جنگ هغه جهاد ده. زه د خپل طرف نه د افغانستان له طرف نه له دوی سره د خپل دفاع په اساس باندې خپل جنگ جهاد بولم. دا ټي ټي پی له دوی سره څه کوي څه نه کوي، علل اقل د فساد په مقابل کې جنگيږي. اما زه دا فتوا نه ورکوم، نه یې ورکولی سم چې دوی د فساد په مقابل کې هلته جهاد وکړي یا د جهاد نه کوي. دوی خپل علما لري او خپل جنګیالي لري. خو د همدې اشرف خیلو په فتوا چې موږ ته یې ویلې چې د تاسې په وړاندې سمه د مسلمانانې مساجد سته، اسلام سته، نظام سته، خو له تاسو سره کفار شاته ولاړ دي او د تاسې نظام فاسد ده، جهاد روا ده. د دوی په فتوا باندې د پاکستان په مقابل کې د پاکستاني طالبانو جهاد روا ده. د همدې اشرفي په فتوا، د همدې حنیف جلندري په فتوا، د همدې خالد په فتوا، د همدې سمیع الحق و فضل الرحمن په فتوا، د همدې علماو په فتوا باندې چې افغان طالبانو ته دا فتوا ورکوله، اوس د پاکستاني طالبانو همغه فتوا در راواخلي، د هغې فتوا د هغه پاس ونیسي او لاندې د دوی د قنداریانو خبر موټرګاډ چالان کړي او پر ورځي دي. دغه دې ته خو تاسو یو دلایل راوتراشل. په افغانستان کې په طالبانو باندې د دوی د ساتلو کله داخل نه خلک پراچي چې مې کوي دا سړیا اوس زور مر سره نه لري یا هم هر وخت جنجالونه مر سره کیږي. هم خلک وایي چې نه دا باید دوی سره هیڅ کار ونه لرل شي. رقم نظرونه ویل کیږي. طالبان هم کله وایي چې دا باید وساتل شي یا ځنې تقریبا اوس سراج الحق ویل چې 2,500 کسان نیول شوي دي. رقم خبرې دي چې تاسو ترهګر ساتئ یا ترهګر مه ساتئ یا ترهګر وساتئ یا ترهګر وشړئ یا یې بل ځای ته انتقال کړئ. په دې رابطه باندې تاسو څه وایئ؟ ځکه دغه القاعدې په ساتلو باندې یو وارې افغانستان درد ګاللی و، د ټي ټي پي په ساتلو باندې دا د بیا پاکستان منفي لابینګ کوي د افغانستان په ضد باندې. ستاسې خبره څه ده چې څه وشي؟ ما په اوله کې تاسو ته ویل شنواري صاحب چې په هیڅ وجه زه د دې طرفدار نه یم چې کوم تروریستي یا جنگي خارجي ګروپ دې په افغانستان کې وساتل شي. بس ته دا دومره مو ساتل، که غیرت هم کړی دم دغه بس ته، او که دین هم کړی دم دغه بس ته، او که جهاد هم کړی دم بس ته، نور دې ته ضرورت نشته. د طالبانو دغه پالیسي چې موږ یې نه ساتو یا جنګ نه غواړو، تاسو جنګیالي نه ساتو، خو مهاجر دې راغلي دي. متقي صاحب هم ویلې. اما زه په دې متيقن یم که دا ټول لاس تړلي هم ورولي، بیا به هم پاکستان هغه کار کوي چې دوی غواړي او دا طالب نظام به امنیت نه پرېږدي، دې طالب نظام به آرام نه پرېږدي. طالب ته یوازینۍ هیله همدغه پاتې ده، یوازینۍ تکمه، یوازینۍ پونډ چې لري همدغه لري، یوازینۍ کارت چې لري همدغه لري، ټي ټي پي. ظاهر دی وایي چې نه یې ساتو نه یې غواړو، خو په عمل کې دی وساتي. ځکه بل دوی هیڅ شی د پاکستان د فشار دپاره بل هیڅ هم نه لري، بل به څه ولري. او پاکستان داسې نه ده چې که دوی دا خلک ورته ونیول، ورته ووځل او ورې کړل او بیا به ډېر مننه ترېنه وکړي او تانک یو به ورته وایي او شکریا جي به ورته وایي. نه په هیڅ باندې لکه مخکې چې تا دغه خبره وکړله د سراج الحق خبره چې موږ خو نه په دې نه شرمېږو، دوی په هیڅ شي نه شرمېږي. دا خبره هر څومره فتوا یې ورکړله، دوی خپله تکرار ویلې چې تاسې فتوا ورکړئ، علالأقل فتوا ورکړئ، نور موږ مشکل نه لرو. نن ولې به بار کې فتوا خو یې ورکړله. که چېرته دا ټي ټي پي د شیخ هیبت الله یا د شیخ عبدالحکیم حقاني په فتوا باندې له تا سره جهاد کېږي، هغوی خو فتوا ورکړله چې نور به نه ځئ او جهاد هم نشته له پولې نه اخواته. نو بیا قرار کېنه، نو بیا ولې نن جنګ کوي؟ ولې نن بیا هم اطاعت کوي؟ که د دا یقین داسې نه هغوی فتوا نه مني، بیا د پرون ولې فتوا ترې نه غوښتله؟ فتوا یې صادره کړله، ښه اعلامي، ښه مطبوعاتو کې، مساجدو کې مطلق وزارت اوقافو هدایات صادر کړل چې په هغه جمعه کې صرف د فتوا په باب خبرې کولې. د افغانستان په ټولو مساجدو کې صرف یوه خبره وه چې دا خلک دي افغانان دي له مرز نه بیرون جهاد ته نه ځي. دا فتوا مو سو ټولو مساجدو کې مو سوله.
تا اصرار کاوه چې ته فتوا ورکړه نور مشکل حل ده. اوس چې فتوا مې ورکړه مشکل هم حل نسه، نو خدا دا معنا چې مخکې تا دروغ ویلی اوس دروغ وایه، یا د اول ویلی چې د تا په فتوا جنګېږي، اوس خدا د ما فتوا ورکړې بیا هم جنګېږي. او که نه د ما په فتوا باندې هغوی غلي سوي، دا نور خلک دي، د تا خلک دي، د تا له فرضي کرښې نه ای خواته دي، د تا په سیمه کې دي، تر اسلام آباده د رسېږي، نو دا خو د ما فتوا خلک نه دي، ما ولې پې وژني، د ما په ملک ولې بمبارونه کوي. اما دا په دې نه دي که زر ځله هم دا فتواګانې ورکړل شي، لاس تړلي ورکړل شي دغه خلک، د دوی قاتلین چې د ما په ملک قتل کړي دي په ښه ناز و نخورو وساتل شي او بیا ورکړل شي، بیا به هم دوی خوشحاله نه شي. د یو دیني عالم په حیث باندې طبعا ستاسو د خبرو نه بیا هم داسې ښکاري چې طالبان افغانان دي او کم تر کمه په دغسې حالاتو کې یو ډول خواخوږي ورسره ستاسو هم حتی شته دی، پخوا هم ورسره کار هم کړی دی. یو موضوع ده چې د پاکستان په وړاندې به د جمهوریت سیاست ډیر موثر و، ډیر ښه او که د طالبانو به ډیر ښه. دوی وایي چې ستاسو ضعیفه او هغوی وایي چې نه ستاسو ضعیفه روان دی. تاسو چې دغه ګراوند ریالټي ګورئ، څه فکر کوئ چې د طالبانو سیاست څومره د پاکستان پر وړاندې دې ورځو کې موثر دی او څه باید وکړي نور؟ ما ته یو ځل ننګیال صاحب او څه دوستان نور هم ویلي، هغوی سره مې ټویټر سپیس کړی و، ما ته ویل ته د طالبانو سره ډېره خواخوږي کوې. زه خواخوږي نه کوم. شینواري صاحب، سید شینواري صاحب، دا ډېره واضح مسله ده په مذهبي لحاظ هم په افغاني لحاظ هم، چې دا خو د ما ملت ته مړ کېږي. که طالب سره د ما دښمني دا خو جدا شی ده، اما د ملت سره خو زه نن یو چا ماته ویلي چې ایمانوي صاحب خبره راته کولی چې هغه دا جنګ تایید کړی، بیا خوشبختانه ما خبرې ورسره وکړې، هغه خپل ټویټ راته راولېږه. ما ویل هر افغان د هرې ژبې چې ده، په هر مذهب چې ده، د پاکستان د حملاتو په مقابل کې د پاکستان د حملاتو ستاینه کوي او د افغان وژنه کوي، له هغه نه بل غټ دښمن نشته. دا خو به ډېر ضلالت وي چې زه د افغان د وژنې په مقابل کې، چون له طالب سره مې اختلاف ده، نو زه به ووایم چې نه د پاکستان وژنه ډېر ښه کار ده، د پاکستان بمبار ډېر ښه کار ده. دا ډېر ذلیل انسانان دي. اما راځم دې ته، د جمهوریت او د طالبانو د امارت یا د طالبانو د حکومت سیاست د پاکستان په مقابل کې ډېر واضح ده. د موږ سیاست ډېر واضح، موقف مو واضح و، دښمني مو سره معلومه وه. اما د طالبانو به سمه ده چې برخورد به سره کوي، کله به ظاهري سیاست کوي، اما تر ډېره به دوی له دې شاګردي او له دې استازي نه ونه وځي، له دې دم او درود نه چې دوی وځي، ډېر وخت به واخلي. د طالبانو پالیسي د پاکستان په مقابل کې ډېره نازکه پالیسي ده او ډېره بې دوامه پالیسي ده. ولې نازکه او ولې بې دوامه؟ یوازې د استازي او شاګردۍ د وجې نه؟ ما درته ویل چې تر څو دا دم د دې دوا تاثیرات د طالب له ذهنه ځي، چې په همغه مدرسه کې روزل شوی، له همغه ذهن نه له همدې اشرفي فتوا ته ناسته، د همدې نقي فتوا ته ناسته، د همدې مفتي عزیز فتوا ته ناسته، او دا فتوا یې بیا له دماغو وځي، ډېر وخت به واخلي او د پاکستان دښمنۍ ته چې رادانګي، موږ یې وینو پکې څه ځوانان شته ماشاءالله پکې رادانګلي دي، راوځي ورو ورو موقف. ځینې خلک خو د چوکۍ دپاره موقف دښمنانه نیسي، عدوانه نیسي د پاکستان په مقابل کې. اما موږ پوهېږو، ملت ټول پوهېږي، سیاسونه پوهېږي چې دا دښمني نشته ورسره، د چوکۍ دپاره ده. ځینې کسان شته چې هغوی عملاً په دې شي پوه شوي دي، اما د جمهوریت دښمني له پاکستان سره، د جمهوریت علم په دې باندې چې دوی څومره ذلیل دي. ته تصور وکړه، جمهوریت په 25 کاله نه مخکې په دې باندې پوهېده چې پاکستان څه کړي او څه کوي. طالب یو کال کېږي چې په دې باندې پوه شوی چې پاکستان څه کوي له موږ سره. بناءً د جمهوریت او د طالب د حکومت د موقف د پاکستان په مقابل کې تصور هم نشي کېدای، مقارنه هم نشي کېدای. صحیح، ډېره مننه. زه به دا بحث نور راټولوم. اوس چې په داسې حال کې یو خو تاسې ویل چې دا چې حسن غورځېږي دا به لږ وخت نیسي، دا داسې یو افیم غوندې نشه غوندې ده. طالب اوس وخت کې که پاکستان سره دغه موضوع ډېره سختېږي، لا هم امکان شته دی چې دا جنګ یا وشي یا ونشي یا دوام وکړي یا دوی را مخې ته شي، غچ به اخلي، بیا به هغوی غچ اخلي. لکه د یو حکومت په حیث باندې مشوره مو ورته څه ده چې دوی څه باید وکړي؟ د ما خو اساسي مشوره طالب ته دا ده چې له خدای نه دې مو ویرېږي.
وجدان ته دې وګوري. دوی دې په دغو ټویټونو باندې چې بیا غندي او بیا وایي موږ به بیا انتقام واخلو، دې نه تېر شي د ملت په راټولولو باندې دې مصروف شي. دغه دما د هیواد سربازان چې په پردیو ملکونو کې د قسم په خدای داسې به روانې د پاکستان په مقابل کې لکه سړی چې د عرفات میدان ته ځي. دما به مشوره دای بغیر د پاکستان سره جنگ کوي کنه. بار بار ما دا ویلي دي په جمهوریت کې به مې ویلي چې د خپل زمریان مه وزنئ، پردي ګیدړان مه خوري. او نن همغه کیسه ده، پاکستان هم راجګېږي بمبار کوي. نو دما توصیه به طالبانو ته دا وي چې دوی د ملت په وحدت باندې کار وکړي، له دې تشدد او افراطیت نه دې تېر شي، له دې اصولنامو هره ورځ د ملت په سر باندې میخ وهلو نه دې تېر شي، د نظام په حیث دې کار وکړي، خلک دې راټول کړي، سیاسیون دې راټول کړي، نظامیان دې ټول. دا د افغانستان سرمایه ده. دا نظامیان په پردیو ملکونو کې ګرځي، ټول دې راټول کړي. د موږ دغه جنرالان چې دا کله کله په ټویټرونو کې بې ځایه غږېږي، ټول دې ملا وتړي تر ما پورې او د پاکستان په مقابل کې دې ودرېږي. خو داسې نه چې د پاکستان په مقابل کې زه ودرېږم او شانه مې طالب بولي. طالب دې وارې ما ورور وبولي، ما دا ملک د ما ملک ده، د ملک اختیارات له ما نه اخلي. دغه اصولنامې او قطعنامې او فرعنامې دې نه راپسې راباسي. دا د ملک د ملت په وحدت دې کار وکړي او بیا د پاکستان سره دښمني کول ډېر اسانه کار. د دښمنۍ کې هر سړی خپل دندې اخیستلو ته یو تابع ښودلې ده او تاسې ویل چې زه هم ځم. زه هم پکې آماده یم، له فتوا او له مسجد او منبر نه نیولې تر توپک او تر سنګره پورې. صحیح. یو اخیری به یو څو خبرې درنه واخلم چې طالبانو ته هم سبق لا چنته وړای سمه چې طالبانو ته هم سبق شي. تاسې طالبانو ته نصیحتونه ورکړل د جمهوریت د حج او اوقافو د وزیر په حیث باندې چې تاسې مجبور وئ یا حکومت لیږلی، ډیره هڅه مو په پاکستاني ملایانو مذهبي تنظیمونو وکړه چې کم تر کمه په افغانستان کې د جهاد د نارووالي فتوا راکړئ یا هم را سره کېنئ. او زه داسې خبر شوی یم چې چا درنه $50,000 تاسې خپله وویله، چا چې شی غوښته، چا ویلي چې بیخي په افغانستان کې جهاد فرض دی، موږ نشو کولی درته. حتی تقي عثماني هم دغسې یو څه ځان غلی کړی. څه شی به د دوی هیر نشي چې طالبان هم ترنه سبق واخلي سبا دپاره د پاکستاني مذهبي تنظیمونو او د ملایانو؟ ما ته به څه شي ډېر زور راکوه غواړم همغه یاد کړم. یو ځل که د تاسې په یاد په د نسایي ولادي شبخانه باندې برید وسو په کارتیجار کې او ځینو میندو اولادونه جان. دا اسرائیلو هم تعزیت وویلې. د ما په مسجد او منبر او محراب کې فوجان اسلما د اردو یې وزله، د ما عسکر او امنیت یې وزل. دا خو د جنګ خلک وو. اما د اختر په ورځ د لوګر په ولایت کې د لوی اختر په ورځ باندې په محراب کې انفجار وسي. د موږ والي صاحب هم شهید صاحب قرآن کریمونه پکې شهیدان سول. په مسجد او منبر کې به هم انفجار او انتحار هم وسه. دا یې هم کله نه دي غندلي. له موږ سره د اسلامي ورورولۍ یا د یو همسایه په حیث باندې او یا علما چې یو غندنه وکړي، دا یې هم نه ده کړې. نه یې چې هغه څوک وایي چې په غم کې در سره شریک یم، دښمني در سره کوم، په غم کې شریک یم. هېڅ په غم کې نه دي را سره شریک سوي. سره له دې چې هغه ما خپل موقف خپل فیسبوک صفحه کې لیکلی و چې د دوی د شیعهګانو په مسجد باندې برید سوی و. غندلي مې وو او ویلي مې وو چې دوی د خپلې فتوا قربانیان دي. مساجد د خدای لري لري، خو خدای دې هغه ورځ راولي چې موږ دوی ته تعزیت ووایو. موږ دومره ناځوانه نه یو. په دوی کې د دومره مرګ و ژوبله وشي، موږ به دومره ناځوانه نه یو. داسې ته غټ تعزیت ورته ووایي چې تصور یې مه کوه. صحیح ده. ډېره زیاته مننه. کور ودان چې وخت مو راکړه. خیر اوسې. مننه. السلام علیکم.